السلام علیکم. زه یم نور البصر بصر. تاسو ګورئ دورشل ډیجیټل ټي وي. تاسو ته پته ده چې مونږ په پښتنه خاوره په هغه لالونو پسې او په هغه قیمتي غمو پسې چې د ادب په ځمکه باندې نوی ټوک وهلی دی په هغه ملګرو پسې ګرځو. نن مونږ سره په هغه ملګرتیا کې امرالله ژوندون صاحب دی. امرالله ژوندون صاحب ته په ټي وي کې ستړي مه شوی. په خیر راغلی. ډیره مننه بصر صاحب ستاسو د راتګ. خوشحاله. او دورشل ډیجیټل ټي وي چې دی د ادبي دنیا کې یو ډېر ښه ګام دی او د نوي کول ځوانانو دپاره خاص کر کوم چې د کیمرې نه پناه دي هغه به د دې په ذریعه باندې ولس ته راوړاندې شي او معیار به هم وپېژني دا خلک. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. امرالله ژوندون صاحب تا نه به ښکلی غوندې کلام اورم او په ښکلي انداز کې به درنه واورم. ډیره مننه بصر صاحب. کلام دی چې د غم د سوز د ویر د درد د ارزوګانو کور دی. د غم د سوز د ویر د درد د ارزوګانو کور دی. په اندرون کې مې د ډېرو بلاګانو کور دی. د غم د سوز د ویر د درد د ارزوګانو کور دی. په اندرون کې مې د ډېرو بلاګانو کور دی. او په هر اړخ د یو تصویر د پاسه هار ځوړند دی. په هر اړخ د یو تصویر د پاسه هار ځوړند دی. یاره دا زړه مې نه دی بلکل د هندوانو کور. په هر اړخ د یو تصویر د پاسه هار ځوړند دی. یاره دا زړه مې نه دی بلکل د هندوانو کور دی. او له هغه کوره په باجه کې الله غږیږي. له هغه کوره په باجه کې الله غږیږي. هغه چې خلک وایي دغه د ډمانو کور دی. له هغه کوره مننه له هغه کوره په باجه کې الله غږیږي. هغه چې خلک وایي دغه د ډمانو کور دی. او یو څوک د خدای د کور چندې د پاره چغې وهي. یو څوک د خدای د کور چندې د پاره چغې وهي. تر څنګ یې پروت کنډر کنډر د انسانانو کور. یو څوک د خدای د کور چندې د پاره چغې وهي. تر څنګ یې پروت کنډر کنډر د انسانانو کور دی. هلته هم لوږه د نهرې نه جامې وباسي. هلته هم لوږه د نهرې نه جامې وباسي. هلته هم لوږه د نهرې نه جامې وباسي. په کم مالت کې چې د کلي د خانانو کور. هلته هم لوږه د نهرې نه جامې وباسي. په کم مالت کې چې د کلي د خانانو کور دی. او ژوندونه امن چې و دی ښار کې نو ژوندو پکې. ژوندونه امن چې و دی ښار کې نو ژوندو پکې. ژوندونه جنګ راغلو دا ښار اوس د پیریانو کور دی. حد دی یا لکه حد دی. مننه. بل کلام چې ستا په وصل زه د خپل زړه خوشحالي ګورم. حیران ولاړ یم د غریب کور کې خادي ګورم. او یو نقطې پکې د ځان سره تړلی یم. یو نقطې پکې د ځان سره تړلی یم. لکه د فلم د ټریلر خپله ماضي ګورم. یو نقطې پکې د ځان سره تړلی یم. لکه د فلم د ټریلر خپله ماضي ګورم. او شور مې جوړ کړی دی احساس له په مرۍ غلی یم. شور مې جوړ کړی دی احساس له په مرۍ غلی یم. د مړي کور کې په تکل یم زندګي ګورم. حد دی یار. شور مې جوړ کړی دی احساس له په مرۍ غلی یم. د مړي کور کې په تکل یم زندګي ګورم. او د مستقبل فکر یې ټول فکر ځنګل کړو زما. د مستقبل فکر یې ټول فکر ځنګل کړو زما. زه د وطن نه لاسو کرښې په پالي ګورم. او چرته د امن علامت سپینه کونتره نشته. چرته د امن علامت سپینه کونتره نشته. زه په خوبونو کې لیوان وینم زمري ګورم. چرته د امن علامت سپینه کونتره نشته. زه په خوبونو کې لیوان وینم زمري ګورم. او مونږ هم یو بل پسې چورلو خو د یو بل نه یو. ډېر ښه دی. مونږ هم یو بل پسې چورلو خو د یو بل نه یو. غنګ غنګ ته غوږ یم پرو ته د پنکي ګورم. څه منظر دی یار. واه. مونږ هم یو بل پسې چورلو خو د یو بل نه یو. غنګ غنګ ته غوږ یم پرو ته د پنکي ګورم. او اوس مې د هر چا محبت باندې باور ختم شو. اوس مې د هر چا محبت باندې باور ختم شو چې ستا په زړه کې محبت د بل سړي ګورم. اوس مې د هر چا محبت باندې باور ختم شو
چې ستا په زړه کې محبت د بل سړي ګورم او ژوندونه غوږ مې ورته ایښی پکې سور لټوم د چا خبرو کې لګیا یم موسیقي ګورم. هاي حد دی هلکه، ډېر ښکلی شاعر ما واقع چې تاسو ته ووایو چې ډېر ښکلی شاعر خپل قربان البصر بصر له اجازت ورکوي. د خدای په امان.